غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته داسې یو کتاب در وپېژنم چې تر دې دمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې څه باندې 25 میلیونه ټوکه پلورل شوی دی. د کتاب نوم دی د اغېزناکو خلکو اووه عادتونه. لیکوال یې امریکایي سټیفن کوهی دی. له نیکه مرغه دغه کتاب د نړۍ ګڼو ژوندیو ژبو ته هم ژباړل شوی دی او پښتو ژبې ته ژباړه یې ښاغلي میر احمد یاد کړې ده. که غواړئ د دغه ګټور کتاب لنډه پیژندنه هم درته ولرم نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. مننه. د اغېزناکو خلکو اووه عادتونه. دغه کتاب د هغه خلکو د ورځنیو عادتونو په اړه بحث کوي چې پر دې بریالي شوي یو ښه ځای ته ورسي. د دې کتاب لیکوال د پخوانیو او اوسنیو ګټورو کتابونو له مطالعې وروسته دغه اووه مهم عادتونه رابهر کړي. دغه عادتونه کولی شي چې د ژوند شخصي او کاري برخه کې تاسې د بریالیتوب لوړو څوکو پورې ورسوي. نور مو انتظار نه اوږدوم، راځئ چې وګورو دغه اووه عادتونه کوم دي. لومړی، پروآکټیو یا فعال شئ. دویم، پیل کې پای ته پام وکړئ. دریم، لومړی مهم کارونه وکړئ. څلورم، ګټه فکر وکړئ. پنځم، همکاري. شپږم، پوه شئ بیا پوه کړئ. اووم، په انګېزې او ښه جدیت سره پیل وکړئ. ښه، د دغه ګټور کتاب اووه عادتونه خو مې در وپېژندل، خو لکه څنګه مې چې په پیل کې هم یادونه وکړه، یوازې د دې کتاب په لوستلو بسنه مه کوئ. مخکې له دې چې پیل یې کړئ، لږ تر لږه یې د عملي کولو لپاره هم له ځان سره ژمنه وکړئ. که مو دا کتاب ولوست او عملي مو کړ، په شخصي او کاري ژوند کې به بریالیتوبونو ته ورسیږئ. د بریالیو کسانو عادتونه به خپل کړئ. له ټولو سره به مو اړیکې ښې او پیاوړې شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. او که غواړئ چې زما نورې ویډیوګانې هم تاسو ته هر وخت در ورسي نو د چینل سبسکرایبول مو هیر نه شي.